د خبریال ویبپاڼې د فیسبوک درنو مینوالو او د خبریال د یوټیوب د چینل درنو دوستانو ستړي مه زه شاکر عزیز یم د هامبورګ د آلمان هیواد د هامبورګ د ښار څخه تاسو ته یو ځل بیا غواړم چې پر کرونا باندې وغږېږم لنډ او لږ جزئیات درته وړاندې کړم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د کرونا پیښې په ټوله نړۍ کې په لوړېدو او په کښته کېدو روانې دي. په دې معنی په ځینو هیوادو کې لکه په افغانستان کې پیښې ډېرېږي. متاسفانه افغانان د نورو پیښو ترڅنګ د نورو آفتونو د اوږده جنګ ترڅنګ د کرونا د لحاظ هم ډېر زیات مري. مشکل په افغانستان کې دا دی هم یې دولت پټوي، ځینې چارواکي هم یې خلک چې په کرونا اخته دي هغه هم نه وایي چې موږ په کرونا اخته یو، که چې دا عیب نه دی، یو مرض دی، یو څوک به پخته کېږي څوک به نه پخته کېږي، څوک به ژوندی ځینې وځي، ډېر به ژوندي ځینې وځي، ډېر لږ به وژل کېږي د دا مرض څخه د دې وبا له امله څخه. خو په افغانستان کې تعداد د مړو په کرونا د اخته کېدونکو کسانو او د دې وبا تاثیرات په افغانستان او په ځینو نورو هیوادو کې مثلا په لاتین امریکا کې په برازیل کې مخ پر ډېرېدو دي. په برازیل کې په یوه ورځ کې 1.5 کسان مړه شوي دي په تېرو 2 ورځو کې، دا د یوې ورځې ارقام دي. اما په ځینو هیوادو کې لکه آلمان کې د کرونا باندې په اخته کېدونکي یعنې چې نوي خلک په کرونا اخته کېږي هغه کیسونه ورځ تر بلې کمیږي او کمیږي. له همدې امله په آلمان کې قرنطین مطلق خلاص و. صرف د جون د میاشتې تر 15 نیټې پورې به د آلمان ټول سرحدونه و ټول اروپایي اتحادیې ته خلاص نه وي. اوس آلمان ځینو هیوادو ته خپل سرحدات خلاص کړي دي. آلمان د 9 هیوادو سره سرحد لري چې د جون د 15 نیټې څخه وروسته به ځینې هیوادو ته او د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیر او چون دوی د اروپایي پارلمان لري او د آلمانو د فرانسې او دغه ځینو قوي هیوادونو بافشاري او تاکید پر دې ډېر و، نو د جون د میاشتې تر پایه پورې به اروپایي اتحادیه خپل داخلي سرحدونه بیرته خلاص کړي. دا مسله مهمه ده ځکه ځینې افغانان مهاجر دي په ځینو اروپایي اتحادیو کې او هغوی دا خبر ځینې داسې اخیستلی دی چې ګواکې اروپایي اتحادیه خپل سرحدونه په مطلق ډول خلاصوي. نه، داسې نه ده. دا خبره د مهاجرینو دپاره ده چې اروپایي اتحادیه خپل سرحدونه د خپل داخلي سرحدونه د یو بل په مقابل کې خلاصي. یعنې یو جرمنی به کولی شي چې فرانسې ته ولاړ شي، یو فرانسوی کولی شي چې اتریش ته ولاړ شي، یا یو یونان ته ولاړ شي، یو یونانی کولی شي چې ناروې او دې هیوادو ته راسي. دا به د جون د میاشتې تر پایه پورې داخلي سرحدونه خلاصیږي او المانان به کولی شي چې د جون تر پایه اروپایي اتحادیې هیوادونو د غیر اروپایي اتحادیې هیوادونه لکه برطانیا، ایسلند، ناروې او لیختنشتاین دغو ته سفر وکړي چې په مجموع کې تقریبا د دې هیوادو لیست 16 هیوادونه کېږي. خو بیا هم ویل شوي دي چې باید برطانیا ته ولاړ نه شي ځکه په برطانیا ته څوک ورځي هغه چې دوی اجازه ورکوي بیا هم باید 14 ورځې په قرنطین کې پاتې شي. یعنې که یو څوک ځي برطانیا ته او هلته د 2 ورځو کار لري 14 ورځې باید په کور یا په شفاخانه په یو ځای کې باندې د هغه وروسته راوځي خپل کار خلاص کړي بیرته راسي. نو المانانو ته ویل شوي دي چې تاسې د جون د میاشتې تر پایه پورې برطانیا ته مه ځئ. بله او په ضمن کې ځینې هوایي شرکتونو هم پروازونه پیل کړي دي چې په دې کې به لوفتانزا او ایرو وینګز او راین ایر راځي چې ډېر خاصه محصلین او ځوانان ډېر استفاده ځینې کوي او پروازونه پکښې کوي یو ځای څخه بل ځای ته پکښې الوځي ځکه ټکټان یې نسبتا تر نورو شرکتو ارزانه دي او هره ورځ په ټوله اروپا کې تقریبا په سلګونو پروازونه لري. دا به د هغو خلکو دپاره چې څه ورځې وروسته د دوبي رخصتۍ په آلمان کې شروع کېږي د هغو دپاره ښه خبر وي. حد اقل د دا 3 میاشتو چې په وروستي انساني تاریخ کې داسې نه و راغلي، یعنې دا یو بلا وه، یو آفت وه، یو وبا وه، پاندمیک و، دا هېچا نه وه تجربه کړې. پخوا هم خلک مړه کېدل خو مطبوعاتي تاریخ نه و چې ثبت یې کړي او دونه فرد د نړۍ په خبر شي او په عین اندازه یې اساس کې. دا یوه مسله. بله مسله د آلمان اقتصادي بسته ده. دا آلمان اقتصادي بسته په دې معنا چې آلمان به په راتلونکي د دې کال تر پایه او د راتلونکي کال دپاره په مجموع کې تقریبا 120 بیلیونه یورو
120 بیلیونه یورو د اقتصادي بستې په نامه د آلمان متحد حکومت یا مشترک حکومت چې مشري یې صدر اعظم انګلا مرکل کوي، د دې دواړو په اتحاد باندې اتحادي ائتلاف باندې د ائتلافي حکومت فیصله وکړل چې 120 میلیونه یورو به مرسته کوي. په دې معنا یو خو په آلمان کې مالیه په اوسط ډول 19% ده. کله چې زه مثلا دا یو ګیلاس چای څښم یو ځای یا یو کافي رانیسم یو کافي، نو زه به دې ته مثلا فرض یې کوي 100 افغانۍ ورکوم. په 100 افغانیو کې 19 افغانۍ مطلق د دولت بانک ته ځي. په ځینو مسایلو کې او پر ځینو اجناسو باندې مالیه 9% ده. آلمان فیصله وکړله د راتلونکي کال د دې کال تر پایه پورې، یعنې د راتلونکو 6 میاشتو دپاره پورې هغه مالیه چې 19% ده هغه راکښته کې 14% ده، او هغه مالیه چې 9% وه هغه راکښته کې 15% ده، چې په دې توګه به 2% په یوه برخه کې او 3% په بله برخه کې مالیه راکښته سوي. دا ډېره لږ معلومیږي، یعنې 2% مالیه به څه وي. اما د دې کال تر پایه په 6 میاشتو کې آلمان د مالیې سیستم ته 20 بیلیونه یورو تاوان رسیږي. 20 بیلیونه یورو چې بیخي ډېرې پیسې دي. دا صرف په دغه 3 او 2% مالیه کې دي. دا به راکښته کوي، او دا په دې خاطر چې د کرونا سره د کرونا اقتصادي بحران ته دغه د لا زیاتو اقتصادي تاوانونو مخه یې نیولې. ځکه که مالیه کښته سي طبیعي خلک راوځي او سودا کوي، او یعنې ګټه یې بېرته انسانانو ته هغه دلته چې اوسېږي د آلمان اوسېدونکو ته رسېږي. او بله خبره دا ده هر هغه څوک چې الکترونیکي موټر رانیسي، الکترونیکي موټر په آلمان کې ډېر ګران دي. که یو څوک یې رانیسي، آلمان په دې خاطر چې تشویق کړی وي خپل اوسېدونکی او هغه په کافي اندازه پیسې ولري، آلمان 6000 یورو مرسته ورسره کوي. یعنې که د یو موټر نرخ 1.4 یورو وي، آلمان به 6000 یورو مرسته ورسره کوي. دا بلا ناغه مرسته ده. او په ضمن کې په آلمان کې یو قانون دی د کینډر ګیلډ په نامه، چې تقریبا 200 پورې هغه کورنیو ته چې د هغوی اقتصادي وضع ضعیفه ده، لږ درآمد لري او متوسط درآمد لري، هغو ته د میاشتې پر یوه کوچني باندې 200 یورو ورکوي چې هغه د کتابچې و د قلم و د مکتب د ډوډۍ دي. ځکه دلته ګراني ډېره ده. حتی د یو ډېر فعاله شاګرد د مکتب د شاګرد 100 یورو د میاشتې نه بسېږي. هغه قلم کتابچه او په مکتب کې روزانه ډوډۍ خوري د دې. ښه دا څه وایي او نو دا به 300 به د یوه کوچني پر سر باندې 300 یورو به د راتلونکو 3-4 میاشتو په جریان کې اضافه ورکوي آلمان دغه ته دا کوچنیانو ته. دلته په آلمان کې د څو ورځې کېږي باران و، تازه نن لږ لمر راختلی دی، او دا چې د خزدکي مزدکي سره راځي غلبوزه ده. ډېر بارانونه وسوله. او بل د دوبي رخصتي روانه ده، د دوبي را روانه ده. یو څو ورځې بعد به د دوبي رخصتي خلاصېږي. د دولت د ځینو غړو د ویرولوجستانو چې هغه په ویروس په برخه تخصص لري، او د عامو وګړو تقریبا د ټولو خواهش دا دی چې د دوبي د رخصتي وروسته دي وړکتونونه په مکمل ډول خلاص شي. اوس وړکتونونه داسې خلاص دي چې د ورځې 2 ساعته کار کوي، او یو ماشوم یو کوچنی چې به پخوا د سهاره د 8 بجو څخه د ماپښین تر 4 بجو یا تر 3 بجو په وړکتون کې و، اوس صرف د سهار پر 8 بجې ورځي، پر 9 بجې یا پر 10 بجې بیرته رخصتي. نور ورځ ګرده په کور کې. د یو اړخه څخه ښه دی چې ماشوم په کور کې، اما د بل اړخه څخه دا دی چې آلمانان کار کوي. دلته په دې ټولنه کې نر او ښځه کار کوي، ټوله یا تحصیل کوي یا درس یا یو بل کار کوي یا یو هر څه چې مقصد دا ټولنه مصروفه ده. دونه ډېر وخت نه لري چې د کور کې د کوچني سره کښېني. او په دلته اصول دا دی چې کوچنی به په کور کې تر 12 کلنۍ پورې تقریبا یوازې نه پرېږدي، یو مشر به ورسره وي. نو او هغه خلک چې کوچنیان لري او د کوچنی بیرته وختي د مکتبه څخه یا د کودکستان څخه راسي، دا چې مکتبونه هم په دغه ډول دي، نو دا خلک خپل کار ته نسي رسېدلی. نو یوه غوښتنه نن سبا دا ده چې دا ممکن عملي نسي چې د دوبي د رخصتۍ وروسته پورې باید مکتبونه او کودکستانونه بیرته په عادي حالت شروع سي. پوهنتونونه هذا القیاس، اما تر اوسه هېڅ شی عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. شروع سوي دي خو په شفټ باندې دي، څوک ماپښین د خوا دي، څوک د سهار د خوا دي. درېیمه مسله، مهمه مسله ده، هغه دا چې د یونان په اړه ده، او دا مخکې ما لږ اشاره ورته وکړل چې سرحدونه خلاصېږي.
زه یو بل د یوټیوب چینل لرم، هغه د لیفیوجیز په نامه دی. تاسې لطفا دا سبسکرایب کړئ. او زما یې شول چې تاسې دا وایم که تاسې غواړئ چې زما څخه نور اپډیټ معلومات ترلاسه کړئ، تاسې ما پر ټویټر باندې په انګلیسي باندې @شاکر عزیزي وګورئ، @شاکر عزیزي یا شاکر عزیزي په یوټیوب کې سرچ کړئ. په یوټیوب کې هم او په ټویټر کې هم هلته ما فالو کړئ. زه به تاسو ته ډېر اپډیټ معلومات درکوم، خاصتا چې زه د مهاجرو په برخه کې کار کوم. تاسو به د مهاجرو په برخه کې معلومات درکوم. اوس نو مهمه مسله د مهاجرو په اړه دا ده چې یونان د مهاجرت د قانون د سختولو په برخه کې 2 فیصلې کړي دي. پر دې مسله باندې تاکید زه په دې کوم چې ما وویل زه د مهاجرو سره کار کوم او ما د مهاجرو څخه ډېرې پوښتنې ترلاسه کړي دي. یوه دا ده چې اروپایي اتحادیه واسې خپل سرحدات خلاصوي. نه، دا خبره درسته ده چې اروپایي اتحادیه خپل سرحدات خلاصوي. اروپایي اتحادیه او د شنګن د ایریا هغه هیوادونه خپل سرحدات یو بل ته خلاصوي. المانۍ فرانسوي ته فرانسوي، اتریشي ته اتریشي، پولنډي او یوناني ته دا رقم خپل تر مابین سرحدات خلاصوي. د غیر قانوني د مهاجرت او مهاجرو پر مخ یې نه خلاصوي. دا شی باید موږ پوه سو او خپلو دوستانو ته یې ورسوو چې خدای ناخواسته سرګردانه نه سي. یونان په 2019 کال کې فیصله وکړه چې خپل په ټاپوګانو کې به د مهاجرو کمپونه تړي. د دې کال تر پای پورې کار یې پر شروع کړی دی. یوه مسله. دوهم، د یونان د مهاجرت وزیر او د یونان دولت په حساب 2 نوې فیصلې کړي چې هغه به زه تاسو ته ووایم. یوه، د کرونا په شپو کې د یونان سرحدي قواو، بحري قواو د مځکې او د اوبو سرحدونه او د هوا سرحدونه ډېر کنټرول کړل چې 90% مهاجر کم شول. د دې دولت فیصله کړې ده چې دا به دغسې ادامه ورکوي. مهاجرت، غیر قانوني مهاجرت به د یونان د لارې دروي او یا به تقریبا د غیر او د ناممکن سرحد ته رارسوي. دا مسله مهمه ده چې خاصتا د افغانان چې په ترکیه یا په یونان یا په نورو ځایو کې دي پر دې لاره غواړي اروپا ته لاړ سي، په دې دا په نظر کې ونیسي چې سرحد خلاصېږي د غیر قانوني مهاجرینو پر مخ نه. دوهم، په یونان کې ډېر مهاجر دي او دا یونان یې د سرحد یا د پل په حیثیت کار کړی دی. یونان ته راسي، د یونان څخه نورې اروپایي اتحادیه او نورو هیوادو ته ځي. نو یونان کوشش کوي هغه مهاجر چې یونان ته راځي د هغو تفکیک وکړي، پر 2 برخو وویشي. یو اقتصادي مهاجر دی. اقتصادي مهاجر په ډېرو هیوادونو کې نه منل کېږي، یعنې هر هغه مهاجر چې د اقتصادي ستونزو له امله اروپایي اتحادیه ته راځي یا مهاجرت کوي. او یو هغه مهاجر دی چې هغوی واقعا مشکل لري. نو یونان کوشش کوي چې دې دواړو تر مابین تفکیک وکړي، دا سره جلا کړي. یوه ډله د هغو دوسیو غوښتنلیکونو ته رسیدګي وکړي او دوهمه ډله ممکن بیرته ډیپورټ کړي. او په تېرو څو میاشتو کې ډېر مهاجر بیرته ترکیې ته ډیپورټ کړي دي. د مهاجرت په اړه د مهاجرت او د مهاجرو په اړه د دقیقو اول لاس او صحیح معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر تاسې زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، ویې ګورئ. هغه هم د شاکر په عزیزي په نامه دی، زما په نامه دی. لینک به موږ کوشش وکړو چې د دې ویډیو تر لاندې په اول کمنټ کې تاسو ته لینک هم پوسټ کړو. ډېره مننه. دا و زموږ د لږ معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړله. نورې ښې ویډیوې درته جوړوو، خو اوس هم نه سم باد دی ډېر سخت. حتما به تاسې احساس کړی که سمال د ځان ته میکروفون ایښی دی ډېر وړوکی چې دا زما غږ تاسې صحیح واورئ. څونه مو صحیح اورېدلی نه پوهېږم. ورېځې او بارانونه دي چې د هوا لږ سره سمه سي. یو څو نورې ښې ویډیوې درته جوړوم. عوام یې په دې ولې چې هغه باید ښه وایي چې تر څو تاسې هغه ځایونه ووینئ. د کرونا او د هر مصیبته په امان اوسئ. ښې چارې. مننه.